أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا صدق الله مولانا العظيم. وقال الذين او اویل اغا خلقو لا يرجونا چی امید نلری لقاءنا زمون دا ملاقات لولا انزل چی ولی نازل نشوی علینا الملائکتو ومونگ فرختے او نرا یا مونگ اوینو ربنا فل رب لقد استکبرو بیشک دوی تکبر اوکڑ فی انفسهم فخپل زړه وعتو او سرکشی اوکړه دوی عتوون سرکشی کبیرا لویا یوم وکما ورځ چې يرون الملائکه اوویني دوی فرښتې لا بشرا نو هیڅ خوشحالی بنوي یوم اذن پدغه ورځ للمجرمین گناهګارانو د پاره ويقولون او دوی بوای حجرا پناه غواړو محجورا په پناه غختل سره وقدمنا او مونږ به متوجه شو الی ما طرف د هغه ستا عملو چې کړي دي دوی من عمل د څه عملنا فجعلناه نکوب مونږه اغا هباء ذری منثورا خوري شوی اصحاب الجنه د جنت خاوندان با یوم اذن پدغه ورځ خیر فخو مستقرا ستوګنا کیوی واحسن او پډیر خو مقیلا آرامگاه کیوی ويوم تشقق السماء او پکم ورځ چې اوچوي اسمان بالغمام فوریز سرا ونزل او کوزی بکړی شي الملائکه فرښتې تنزیلا فراکوزول سرا الملک بادشاہی با یوم اذن پدغه ورځ الحق رښتینه للرحمن الرحمن د پاره وکانه یوما او وی بدغه ورځ علی الکافرین فکافرانو باندې عسیرا ډیر سخت. د سوره فرقان 20 نمبر آیت نواخل شپږشتمه پورې نننی درس کې شامل دي. د الله رب العزت فضل سره داغه احسان سره داغه توجه او نظر رحمت سره مونږه نن یو نلسمه سپاره شروع کړه. په دې د الله رب العزت ډیر شکر گزار یو دو سلو آیتونه وی او
په دې دومره موده کې مونږ دا دې ځای ته راورسوله. الله رب العزت مونږ ټولو ته دا کوم توفیق را کړی دی، دا سعادت را کړی دی، دې باندې مداومت او همیشواله راکړي او الله جل جلاله دې دا مکملولو او بیا بیا مکملولو توفیق راکړي. او اصل دې باندې عمل دی. الله رب العزت مونږه د قرآن پاک عاملان جوړ کړي. د مشرکینو مختلف اعتراضات او دا غینا مختلف شکوې هغه د شاطنی آیتونو کې تیر شوي دي. دا 5 نمبر شکوه ده چې دا بدبخت خلک یو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې 40 کاله دای کې تیر کړل، رز شپې ولا ولیدل، معاملات ولا ولیدل، خبر اترې ورته ولیدي، ودونه واده ولا ولید، اولاد ولا ولید، دوستی او تعلق ولا ولید. او نبی علیہ السلام چیلنج موګه لبثت فیکم عمرا، ما هو تاسو کې یو عمر تیر، نو تاسو ز څنګه وګڼلم یا زما په باره کې سر راځي دا. نو هغه وی جربنا کا مرارا، کوه صفا باندې چې ټول راځم، نو هغه وی جربنا کا مرارا، موږ خو بار بار ساس ازمېخت وکړو. پیغمبر علیہ السلام ورته ویل چې صادقا او کاذبا، رښتینی هو اومنتم یا دې برعکس. نو هغه وی جربنا کا مرارا، موږ بیا بیا ساز ازمېخت وکړو. استاد دې جبې نه موږ د رښتیاو نه علاوه بل څه نه دي معلوم کړي. نو چې دومره ستاسو یقین دی، بیا تر دې پورې پیغمبر علیه السلام ورته وی مثال یې زه درته وایم چې د غر نه شاته فوج ولاړ دی او تاسو باندې حمله کوونکی دی، وبه یې منئ. هغوی ټول وکتل، زمونږ سترګې دوکه خوړی شي خو د دغې ژبې نه دروغ نشي راوړی. زمونږ دومره یقین نو چې هغوی ورته وایي ووایه قولو لا اله الا الله، دشمنان قدم قدم باندې تکلیفونه. ټولو کې لومبی خو ابو لهب ترې سکتره، هغه تره چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په پیدایش باندې خوشحالۍ مناوي کړي، او هغه تره چې خپله وینځه چا چې هغې له دا خوشخبري ورکړه حضرت صهیبه رضی الله تعالی، هغه د آزاده چې ځه درواره په خوشحالۍ کې آزاد. او اکر واره چې ورته وایي چې قولو لا اله الا الله، یو الله منا د یو الله منا، بس مخالف شي. نو تکلیفونه هغه اعتراضات او نور خبره خو یو طرف ته، نوې نوې خبرې دي کافرانو به وي لولا انزل علينا الملائکه. اے پیغمبر علیہ السلام ته ځان ته د الله پیغمبر وای، په موږ باندې فرښتې ولې نه نازلې؟ ته وایې زما طرف ته یو فرښته راځي، نو موږ طرف ته بیا که فرښتې راشي موږ ته دې ووایي چې دا د الله پیغمبر دی، موږ به یې ومنو. او دا خو لا وړه خبره دینه لویه. او نرا ربنا، داسې وکړه چې زمونږ د ملاقات ترتیب جوړ کړه چې موږ خپله په خپلو سترګو رب ووینو. که ستاسو سترګو کې دومره صلاحیت وی نو بیا څه. الله رب العزت وایي چې دا خبره دی اسې نه دی، لقد استكبر، تکبر کې مبتلا. تکبر دی ته وایي چې زه صحیح یم او ته غلط، زما خبره صحیح ده او ستا غلط، بل ته سپک ګڼه، بل ته سپک کتل، د بل خبرې ته سپک کتل. شیطان هم دغه کړو، ابا واستكبر، انکار یې وکړ او تکبر یې وکړ. څه تکبر یې وکړ؟ زه لوی یم. ولې لوی یم؟ چې زه د اور نه پیدا، او اور بره طرف ته ځي او خاوره کته طرف ته ځي. نو د خاورې نه اور بهتر دی، د خاورې نه چې کوم پیدا دی د هغه نه هغه بهتر دی چې کوم د اور نه پیدا دی. خپل عقل یو دی. الله تعالی وی د تکبر وکړ، وعتوا عتوا کبیرا. او صرف تکبر نه بلکې سرکشي، بغاوت. بیا الله رب العزت ارشاد فرمایي چې کوم ورځ باندې با فرښتې دی وویني، یعنی د فرښتو د کتو چې کومه ورځ ده هغه بیا د دوی دپاره څه زیری او خوشخبري بني.
هغه فرښتې چې غټ غټ ډانګونه او ګرځونه به یې نیسلي او د دوی روح به وباسي او وایي به هله شابه زر جهنم ته ویقولون حجرا محجورا او دوی به هغه وخت وایي چې رب پناه راکړه تا نه پناه غواړو ستا د عذاب نه پناه غواړو د دې فرښتو نه پناه غواړو. بیا الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې دوی په دې اسره ناست دي چې مونږ څه نیک اعمال هم کړي ښه اعمال کړي دي لکه حاجیانو باندې به اوبه ایسکولې چا نه به لاره غلطه شي هغه ته به لاره وښودله خپلو خپلوانو سره به څه نیکي وکړه غریبانانو سره به څه مدد وکړه دا ټول بظاهر ښه کارونه خو د دې ښه کارونو فایده علي ده چې شاته لا اله الا الله محمد رسول الله یي که دا کلمه نه د دین او غټ غټ نیک اعمال وکړه هیڅ فایده نشته. الله تعالی وی وقدمنا الى ما عملوا من عمل دی اصلک ډیر چې کوم عمل کړی دی هغه عمل طرف ته موږ متوجه شو او سبو کو فجعلنا هباء منثورا دړې وړې وای ذره ذره وای که څنګه چې یو دماکه وشي او چې د هر څه لکه د لوګي په شان دیوالو شي دا شانته د هغه څه اعمال چې به موږ تسنس اس په ورته پرېل ولې چې دا غي بدله د دنیا کې ملاوي شي کافر ته د خپل ښه عمل بدله دنیا کې ملاوي شي آخرت کې داغه د پارس نشي او د دې په مقابله کې اصحاب الجنه خاوندان د جنت یوم یذن خیر په دغه ورځ د دې ټکانه بهتره د دې ځای بهتر دی واحسن مقیلا مقیل وی آرامگاه د غرمې چې بندا یو ځای کې لږ آرام وکي څنګه چې موږ ورته کېلوله وایي هم د دې نه دی نو دا بهترین آرامگاه جنت ته بهترین ځای د اوسېدو هغه جنت دی مستقر وی مستقل ټھکانې ته هغه ځای چې الته بندا پوخ اوسېږي لکه آبائی وطن بندا هغې نه خوځي کار د دنیا هر ګوټ ته راشي لاړ شي بیا واپس هغه ته دې ته مستقر وی نو جنت مستقر دی چې جنت ته یو کس لاړ دا د پخه ټکانه او مقیله دې کې در مختلف اوقات د آرام دي نو هغې دپاره هم دا بهترین ځای یعنی مستقل ټکانه هم دا بهترین ده او که لږ وخت دپاره هم څوک هلته کې لاړ هغې دپاره هم دا بهترین ځای بهترین آرامګاه ده او دا فرښتې چې کله نازلیږي انو دا اسمان به اوچ وي یعنی کله چې د قیامت آواز شي سور وپوکلی شي سپېلې ووړولی شي دا اسمان به اوچ وي ونزل الملائکة تنزیلا او لکه د وریځو په شانتې به دا فرښتې راکوزېدل شي نوکې د هغې تعداد خو ډېر زیات دی نو ټول چې په یو ځای راځي داسې به لږ یو لویه وریځ را روان الملک یومئذ الحق للرحمن دغه فرښتې چې دي دی با اصل کې د الله رب العزت عرش اوچت کړي د الله رب العزت تخت وي نو تخت چې دا د بادشاہي نو دغه ورځ بادشاہي الملک یومئذ الحق صحیح بادشاہي حقیقي بادشاہي اد رحمان اصل کې دنیا کې واړه واړه بادشاہان وي 10 کالو لپاره 50 کالو لپاره اگر چې دا د الله رب العزت طرف نه دیته یو مهلت ته یا لږ وخت لپاره عارضی خو بهرحال بادشاهان دي د دې ټولو لوی بادشاہ الله خو هلته کې به دا واړه واړه بادشاهان هم نه یو الله وي یو بادشاہ وقامنا یوما علی الکافرین عسیرا او په دغه ورځ به کافرانو باندې ډېره زیاته سخت هغه ورځ د کامیابۍ د هغه چا دپاره چې من قال لا اله الا الله چا چې لا اله الا الله لا اله الا الله وی دخل الجنه دی به جنت ته داخل او چې جنت ته داخل شي نه بهترینه ټکانه الله تعالی دې مال تاسو او ټول مؤمنانو له عمل کولو توفیق راکړي وقال الذين او اول اغه خلقو لا يرجون چې امید نه لري لقاءنا زمون د ملاقات لولا انزل چې ولی و نازل نشوي علینا پمون باندې الملائکتو فرښتې او نرا
یا مونگا اوینو ربنا فالرب لقد بیشکا استکبرو دوی تکبر اکا فی انفسهم پخپل زونو کے وعاتو او دوی سرکشی اکڑا عطوان کبیرا سرکشی لویا یوم یرونا وکم ورس چی اوینی دوی الملائکتا فرشتے لا بشرا نو ہس خوشحالی بنوی یوم اذن فدغ ورز للمجرمین گناہگاران دپارا ویقولون او وائی بدوئی حجرن پناغوارو محجورا پناغ اختلو سرا وقدمنا او منگا متوجیشو الاما طرفت اغسطا عملو چدوئی کڑی دی من عمل دسا عملنا فجعلناہو نعبگر زومنگا غا حباءن ذری منصورا خریشوی اصحاب الجنت خاوندان د جنت با یوم اذن فدغ ورز بوی خیر و بہترین مستقرن ستوگنکی و احسنو او پدیر خو مقیلا آرامگاہ کی و یوم او پکم ورز چی تشقق السماء اچوی آسمان بالغمام پوریز سرا ونزل او کذب کلیشی الملائکتو فرختی تنزیلا فراکزول سرا الملکو بادشاہی با یوم اذن فدغ ورز الحق رختنی للرحمن درحمن وی وکان یوما او وی بدغ ورز علی الکافرین فکافران باندی عسیرا دیر سختا آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين